السلام علیکم ملګرو نننی کلاس کې مون خبره کوو د لیر باره کې اوس آټوکیټ کې لیر ډېر اهمیت ساتي که مونږ په لیر باندې کار نه کوو نو کار به زمونږ داسې ان پروفیشنل وي کار به زمونږ تیز نه وي کار به زمونږ سلو وي یو لیر سره زمونږ ډرایینګ چې کوم دی دا ویل ارګنایز وي د دې په ذریعہ باندې مونږ سلیکشن په اسانه کولی شو که مونږ ایډیټ کوو مونږ په ډرایینګ کې چینجز کوو یا کلر چینج کوو یا مونږ څه ډیلیټ کوو یا پکې هر قسمه کار چې مونږ په اسانه کوو نو هغه مونږ د لیر په مدد سره کولی شو ځکه چې بعضې نیم ټایم کې مونږ سره ډېر غټ ډرایینګ وي نو په هغې کې مونږ هغې لپاره تیز کار دپاره تیز چینجز دپاره مونږ چې یو څیز دی پکې تیز بدل شي نو هغې دپاره مونږ لیر استعمالوو که تاسو کله نوی ټوکې ډرایینګ اوپن کړئ نو تاسو به هغې کې دلته لیر تاسو ته ښکاري دلته ورته لیر لیکلي او دې کې دا لیر مونږ سره وي لیر تاسو ته پته ده تهونو ته ویل کېږي داسې یو ته بل ته داسې تهونو ته ویل کېږي تاسو چې کله یو ځای کې کار کوئ خاص کر په آټو کیټ کې یا په هر ډیزاین سافټویر کې که فوټوشاپ وي که هغه په السټریټر وي که هغه تاسو سره ویډیو ایډیټینګ سافټویر وي کار یو وي په هغې کې تاسو سره لیر خامخا وي د لیر نه بغیر کار ممکنه نه دی نو په آټو کیټ کې هم لیر وي تاسو چې کله کار سټارټ کړئ نو دې کې خامخا به لیر وي که دې کې لیر نه وي نو په دې کې به کار نه کېږي تاسو چې کله دا سټارټ کړئ تاسو به دې کې لیر راځي په لیر کې به دې کې تاسو په دې کلیک وکړئ په دې غشي باندې دلته به تاسو سره یو لیر راشي دا ته وګوره دې کې دا زیرو ته لیکلی نوم یې زیرو دی او کلر یې وایټ دی که زه د دې دا کلر چینج کړم نو ګوره زه ورته ورکوم دا سور رنګ ورکوم نو ګوره زما هغه لیکل چې کوم دي هم چینج شو ځکه چې دې وخت کې ما سره یو لیر دی او هغه لیکل چې کوم شي یا کم لاین دوام نو هغه ما سره په دقه کلر کې وال کېږي او ته وګوره ما دا لاین والو که زه سرکل وم نو ما سره همدقه یو لیر کې راځي ځکه چې ما سره بل لیر شته دی نو ښه دا ما ډیلیټ کړ دې کې ما سره راځي لیر پراپرټي تاسو په دې کلیک کوئ دلته به تاسو سره څه اپشن راشي ګوره تاسو ته ما ویلي چې د لیر نوم سره دلته زیرو نو دلته زیرو راغلی تاسو ته وګورئ راځم دا د دې لومبي مطلب سټیټس دی دویم نوم دی بیا ورپسې آن اپ دی چې لکه لیر بند کا کولاو کا داسې پریز کا پریز خو پېژنئ که نه چې دغې کې یو قسمه لاک شي یا دام یو قسمه آن اپ شي داسې لاک دی ورپسې لاک مطلب دا چې دا به ښکاري مونږ ته خو مونږ به پکې څه چینجز نشو کولی بیا پلاټ دی پلاټ مطلب پرنټر کو ته یو سیز ته یو ډرایینګ جوړ کړی په هغې کې ته څه لیر په کمپیوټر کې غواړې چې ښکاري خو په پرنټ کې دې نه وي ښکاره نو ته د دې نه پرنټر کولاولی ازادولی شي د هغه لیر دپاره د کلر دی او دا د لاین قسمونه دي دا به ډیټیل سره وایو خو صرف تاسو ته مې دا ښودلو اوس دلته به مونږ لیر څنګه جوړو یاره مونږ اول یو نوی لیر الو صحیح ده نو نوی لیر به څنګه الم صحیح ده دا تاسو د دې نه راوستو د دې شارټ کټ هم دی د دې لیر پراپرټي تاسو کیبورډ نه ال ا انټر کو نو تاسو به لیر پراپرټي راشي صحیح ده ال ا تاسو چې انټر کو نو تاسو سره به دا راشي واپس اوس تاسو وایئ چې یاره ما د دې نوی لیر راشي نوی لیر زه نوی لیر الم نو د دې نه واغستو صحیح ده نو چې ما په دې کلیک کو دلته نیو لیر ورته وایم نو دلته ما ته چې لیر نوم به صحیح زه ورته یم چې د لیر نوم به وي وال څه ته ویل کېږي دیوال ته ویل کېږي نو ما ورته وال نوم ورکو صحیح ده او دا هر څه دغه شان دي زم کلر دی ول څنګه وي کلر دی وي مثال کې ته پر داسې کلر دی وي یا بلو کلر دی وي څنګه چې تاسو خوښ وي صحیح ده اوس دا ما ورکو او چې زه رالم دا مې کلوز کو او دلته لاین واما نو څه چل کېږي ما سره اوس هم په دې زیرو لیر کې هغه لاین ډرا کېږي نو که تاسو دلته راشئ او په دې باندې کلیک کوئ وال باندې اوس ورته ګوره اوس تاسو چې کوم لاین واخئ به تاسو په دغې وال لیر کې کېږي دا ورته وګوره زه یو سرکل وام زه به یا ټولې سرکل وم د دې کې یو سرکل وم زه یم چې یاره یو د زیرو لاین کې وولی شي دا زیرو چې کوم دی دا ما سره دغه کلر دی سور رنګ دی بل زه یو بل لیر جوړوم ال ا انټر د دې نه بل لیر علم او ایله نوم ورکوم مثال کې طور پر زه ول ورکوم رنګونو نومونه به ورکو زه ول وایم چې یاره ګرین دی وي شین دی وي دې کې به د شین رنګ والم دا رنګ ما واستو اوس زه سرکل وامه خو دې نه به زه لیر خوښ کړم اوس به ګوره دا په هغې کې ول کېږي او دا دوه درې لیره دي دا به کنټرول څنګه کېږي ګوره دې چې تاسو کله راشئ که نه او دلته زیرو لیر دی زیرو سره دا بلب غوندې ښکاري بلب مطلب دا لیر بند که ګوره چې ما په دې کلیک کو هغه بند شو ته وګوره که زه په دې وال باندې کلیک کړم نو وال به بند شي
که زه په دې کلیک کوم خو دې کې ماته یو میسج راکوي. میسج به صحیح ګوره ته وایي چې د کرنټ لیر ویل بی ټرن اپ وات ډو یو وانټ ټو ډو. لکه دا کم کرنټ لیر مطلب څه؟ کرنټ لیر مطلب دی وخت کې کم یو لیر اکټیو دی، دا گرین اکټیو دی. ګوره زه راځم ما دا واغستو نو اوس کم یو دی راځي 0 راځي. صحیح ده 0 اکټیو دی. تاسو به څنګه پته لګي چې کم یو اکټیو دی؟ زه ال ا ما انټر کو پراپرټي ته لاړم. ګوره دې وخت کې چې دا ټیک نشان څه ته شوی دا وړوکی شین نشان تاسو ښکاري ټیک والا دې مطلب اکټیو دا دی. که ته دې وخت کې سکار کې کنه نو په هغې لیر کې کېږي. لکه مثال کې طور پر یو منټ زه را کلوز کوم، زه راځم دلته لاین وام نو دا به ماته په 0 کې ویل کېږي. 0 چې کوم لیر دا به په ای کې راځي. صحیح ده ځکه چې هغه اکټیو دی. خو که زه دلته رالم ما ال ا انټر کو او په دې مې ډبل کلیک وکړو نو اوس کم یو شو؟ گرین شو. نو زه راځم دا کلوز کوم او چې زه اوس لاین وام یا زه هر کار کوم نو بس په کم یو لیر کې راځي؟ په گرین لیر کې راځي. صحیح ده. نو د اکټیو پکې مطلب دغه دی. ښه دې دواړو کې څه فرق دی؟ دې ته لږ صبر وکړه. اول دا کوم راځم دې لاک ته چې زه په لاک کلیک کړم نو اوس هغه لیر څه شي؟ لاک شو. لاک څه شو؟ زه ګورئ سلیکټ کېږي خو ډیلیټ کېږي نه. ته ګوره ماته وایي چې سره دا لاک ته چې رانږدې شم که نه ماته وایي دا لیر باندې هغه تاسو ته وړه تالي نشان راشي. ته ګورئ نورو ته نه راځي خو دې ته راځي ځکه چې دا لیر لاک دی. دا واپس ان لاک کا. د دې نه خبر یې دا رنګ دی. رنګ ولا تاسو دې نه رنګ چینج کړئ نو هغه ټول لیر به رنګ چینج شي. ما وله ورکړو دلته دا یو ګوره ورته وګوره چې څونه د دې کې دننه چې څونه ابجیکټ وي به ټول چینج کېږي. اوس دې کې زه تاسو ته یو خبره کوم دې دواړو کې فرق سره دا راځم دې نه زه یو پایله لم. صحیح ده. اوس زه راځم یو سرکل مې واغستو. زه به اول یو لیر جوړ کړم ځان ته. ښه زه اوس یو سرکل جوړوم. ما دا سرکل جوړ کو او زه همدارې په دا به سلیکټ کې دا د ریډ ته راشي نو په دې کې به ته دا ریډ باندې کلیک کړي نو دا به اوس ریډ دغه راشي. په دې ریډ کې به دا دننه راشي. صحیح ده. داسې اسانه باندې چینج کېږي. دې نه یې لیر ټول چینج کېږي. سلیکشن ته ضروري دی. ښه دې دواړو کې فرق سره ګوره تاسو چې کله په دې کلیک کوئ نو دا هم اپ شو ختم شو. صحیح ده. ختم نه شو خو په دې ځای باندې هډن شو. د دې نه واپس دا که په دې کلیک کا دې سره هم اپ کېږي. او دې دواړو کې فرق څه دی؟ زه برته د دې اسان فرق وښیم. صحیح ده. یو لومبی دا دی چې زه راځم اول زه په دې کلیک کوم. صحیح ده. اوس ښکاري نه خو که دلته ما چې ته ولیکو سلیکټ او بیا مې ولیکو آل. صحیح ده. او بیا مې انټر کو نو ګوره ښکاري نه خو ما ته هغه سلیکټ شو. چې سلیکټ شو مطلب دا چې دا ډیلیټ کېدی هم شي. صحیح ده. نو یو خو دا دی که زه رالم چې ته زه دا واپس دا مې دا کو زه په دې مې کلیک کو نو اوس ګوره زه اوس رالم سلیکټ ا ډبل ال انټر آل انټر. اوس ماته څه نه راځي. ماته لاندې لیکلي دي چې څه 0 پاونډ. نو پریز چې کوم دی نو دا بیا ډیلیټ کېږي هم. نو بله خبره پکې دا را یوه دلته خبره دا را چې دا اوس ما رالم دا مې کو دغه اکټیو لیر کو. اوس دا اکټیو لیر چې کوم دی دا اکټیو لیر دی. څنګه برته پته لګي؟ یو خو برته داسې ښکاري بل به تاسو لیر پراپرټي ته لاړ شئ هلته به ورته دا نشان شوی وي. صحیح ده. دا اکټیو لیر دی. اکټیو لیر چې کوم دی ټرن اپ کېږي. او ګوره تا ته کوېسچن درته رالو چې ته بندې که نه ځکه چې دا اکټیو دی ته ما بندو مې. صحیح ده. واپس یې آن که خو دا ګورې پریس کېږي نه. وګوره تا ته وایي چې this layer cannot be frozen because it is the current layer. چې دا اکټیو لیر دی. کرنټ لیر چې کوم موجوده وخت کې کم یو دی نو دا نه کېږي. یو دا دوه فرق پکې مین دي. دې کې دا خبره درته کوم. دې کې دا خبره لیر په دې کلیک کا او زه راځم زه به خیر یو بل ډرایینګ والم. بعضې نیم ټیم کې موږ سره ډېر غټ ډرایینګ وي لکه داسې. اوس دې کې ما سره دا یلو کلر کې څونه ډېر لیر دی. ته وګوره دا وګوره د دې نوم سره او د لیر ته وګوره ما سره په دې کې څومره ډېر لیر دی په دې ډرایینګ کې. اوس دا لیر چې کوم دی دا موږ کنټرول کې څنګه راولو؟ مثال کې ته پر دې کې دا لومبۍ خبره ما سره ده چې لیر اپ. دې کې لیر اپ مطلب څه دی؟ موږ خو یو دلته خبره وکړه که نه او که دلته په دې وکړه نو په دې سره ته ډېر په اسانه باندې کنټرول کولی شي. د دې باندې مې کلیک کو زه یاره دا نه دا ګرین لیر دا دې ما سره ټول اپ شي. ګوره هغه اپ شو. دا یلو هم دی دا زیړ هم دی اپ شي. صرف کلیک کوه ته وګوره دا هم دا سپین هم دی اپ شي. صحیح ده. دا هم دی اپ شي. دا ریډ هم دی اپ شي. ته وګوره څه تاسو پاتې شو. څونه په تازه سره کېږي هر کار یې چې هر څونه غټ ډرایینګ کې لګېږي نو دغه شان تاسو په اسانه باندې کولی شئ. صحیح ده. دا مثلا د لاک دی د دې موږ سره شارټ کټ دی لی اپ
انټر کوي او صرف په لیر او کلیک کوئ چې یاره دا لیر ابرته ټول بندیږي، په دې یو کلیک ابرته ټول بندیږي، په دې یلو کلیک ابرته ټول بندیږي. صحیح ده. او بل دې کې مونږ سره دلته راځي آیسولیټ وایي ځان لکېدلو ته چې یو څیز بیل شي د نورو نه وقتي طور باندې د یو خاص د لږ ټیم دپاره. زه داسې وایم چې تا ته په دې کې کار ګران دی که نه، ته یاره دا دونه ډېر څیزونه دي دې کې به زه څنګه کار کوم که نه. یا زه صرف وایم چې یاره زه دا چې کوم زیړ یا دا ګرین کلر کې تاسو را شین دا ښکاري دا روډ دی که نه، زه یم چې په دې روډ کې کار کوم او د نور ته ضرورت نشته دی، نو صرف دا روډ دې پاتې شي او نور هر څه دې بند شي. صحیح ده. نو هغې لپاره مونږ سره راځي آیسولیټ په دې مې کلیک کو او څه شو په دې کلیک کا، زه یم یاره دا صرف دا شین رنګ دې ماته پاتې شي چې په مې کلیک کو او انټر مې کو نو ګوره ورته صرف شین رنګ پاتې شو په ټول ډرایینګ کې او نور ټول بند شو. نو که واپس یې راغلی دلته ته لاندې لیکلي ان آیسولیټ، نو په دې به کلیک کې واپس برته ټول راشي. دا خبره پریز مې ورته وکړو، لاک مې ورته وکړو. لاک تاسو ته مې ویلي چې کم لیر تاسو لاک کوئ په دې راشي سمپل کلیک که هغه لیر به ټول تاسو ته لاک شي. صحیح ده. دغه واپس انلاک کا، په دې انلاک باندې به کلیک کې. دلته بل مونږ سره دی میک کرنټ لیر، تاسو ته مې دا ویلو ښه مونږ سره دی کې کرنټ لیر دا یو دی دا یو. نو که تاسو دلته ال انټر ته لاړئ دې کې برته هغه یو بره سر کې راغلی وینه بلو کلر کې دې لیک ورته ښایي، نو دا خو کرنټ لیر خبره. دلته مونږ سره د ټرن آن آل لیر اوس مثال کې تو پر تا لیر بند کړي دي، دلته رالی لیر دې بند کړل او واپس تا آزادې، نو یو خو کنټرول زیډ ټیم تللی نو واپس بیا څنګه آزادې ته به دلته راشي په دې به کلیک ټول لیر به تا آزاد شي چې څونه دي او به تا ته ټول راشي. او دلته مونږ سره میچ لیر اوس دا پکې مونږ سره لږ بدل دی. او دا څنګه بدل دی؟ میچ لیر یو سیز تا دلته جوړ کو مثال کې تو پر تا په دې یو کې سرکل دی جوړ کړی، زه ورته یو بل ډرایینګ علم تا اوس کار وکړو تاسو خیال دی نو تا سم ډېر کار وکړو په دې کې داسې کار کولو خو تا ته دریا شو چې یاره دا سرکل چې ما داسې رنګ کې وویل دا خو ما ته په دې کې پکار و. نو دې لپاره موږ میچ لیر استعمالو. نو هغې لپاره موږ ام ای انټر صحیح ده او په دې مې کلیک وکړو زه دا ماله په دې کې پکار دا ټول دې ته کاپي شي. نو بس دا مې ورته دا کړو دې نه به دا برش جوړ شي نه اوس ورته و چې ته کم لیر چې تا سلیکټ کړه به ټول دې ته واوړي ته وګورې دې ته صحیح ده دا ټول اوس دې ته راوړېدل دا ټول په دې لیر کې راغلل. دا میچ کمانډ کار دی ام ای انټر زه یم چېرې دا ټول دې ته واوړي صحیح ده دا ټول دې پسې د دې نه موږ دا لیر کاپي کو په دې پیسټ کو. نو بس په دې به کلیک وکړو ته چې کله سره برش غونتی نشان رالو بیا دا ټول ته سلیکټ کې. نو دا خو لیر خبره ونه ننني کلاس کې انشاءالله امید به تاسو ته زده وي او زه چې څونه زه دا تاسو ته لږ په اسانه طریقه کوم زه یم چې تاسو ډېر نه کمفیوز کوم ځکه چې دې کې ډېرې خبرې دي خو انشاءالله پړومبي ده کې چې موږ صرف ورنټر شو په یو پروګرام کې بیا په مزه کې خبرې کوو نو تاسو ته بیا پای کې اسانتیا وي. صحیح ده انشاءالله ننني کلاس کې دا کاپي را او بل کلاس کې بیا حاضر شو دا یې پورې اجازه راکړئ. الله حافظ.